او اخیری منګه عدنان بای خواته راورسېدو او دوی سره ملاقات زمونږ وشو. ډېر انتظار نه پس مونږ ډېر په ویټ کړي وو هلته که نه مونږ ته یې ویټ وکړې ویټ وکړې. خیر دی چې ته ورته پرونی قصه مو که پرون دې زه هم په ویټ کړی وم حیات بھائی عبدالله دی عبدالله ډېر نه دوکه زه حیات بای داسې وکړه پرونه چې ما ته ویې زه درځم د سهار نه نو دې د مازدیګر 3 بجې ماسپښین راووتو چې ما خواته راتلو ماښام 8 بجې وي. ښه ماشاءالله ګوره دونه وختي وختي مه ګرځئ که نه نو شپږ نیم بجې دلته نږدې شو او اوس دلته 8 بجې یادي آینده ریکارډ دی دروغ وي خدای زما دې توبه نو اوف کوبر نه دی بس څه نه وایي. السلام علیکم د حیات خان ورلد درنو کتونکو. دا وخت مونږه په شیرګړ هتیانو کې د خدای بخلی سرفراز خان صاحب په حجره کې یو. په دې حجره کې ډېر ښکلي شینکي دي، تالاب دی پکې، میان دي پکې، دغه شانتې پکې مرغۍ دي. نو د دې حجرې دغه ښکلا او دغه مزیدار مناظر تاسو ته خیمه زمونږ سره اوسئ. حیات خان ورلد تاسو وګورئ، خوښې کوئ او په ملګرو باندې سبسکرایب هم کوئ. ډېره زیاته مننه. ملګرو ونې بوټي او شینکۍ چې دی دا د خدای لوی نعمت دی. تاسو ټولو ته خواست دی چې په خپلو سیمو کې ونې او بوټي وکرئ او د هغې خصمانه وکړئ. دا د مې نه خوري که نه
دا کار شروع دی سیټینګ شروع دی بیا به دې کې مشر وایي چېرې تاسو څه کړي دي که نه نو مشر سهار په څه ټایم راغلی. راغلی؟ سهار 10:30 بجې موږ په خپل سیټ باندې حاضر وو خو د بدقسمتۍ نه څوک بیزي نه وي वो नमाज वाच दर्शन बिट्टू
صبر کو چې تیار کیږي کنه